درنو لیدونکو بیا هم سلامونه او امید مې دا دی ښه به یاست. د ترکیبي تورو او د هغوی د اوازونو 5م درس ته ښه راغلاست. دوستانو زه امید لرم چې تاسو زموږ نور کلاسونه په منظم ډول باندې تعقیب کړي وي او هغه مو زده کړي وي. خو دوستانو که چیرې زموږ دا ویډیو تاسو په لومړي ځل باندې ګورئ نو زما غوښتنه دا ده چې تاسو زموږ نورو کلاسونه 4 نور کلاسونه موږ په دې اړه باندې په مسلسل ډول باندې ډک کړي دي او ریکارډ کړي مو دي، نو هیله ده چې هغه وګورئ ځکه په هغه کې ډېر څه شته. زه په هغه اړه نور بحث نه کوم. هلته موږ د ترکیبي تورو او د ای بي سي د اوازونو په اړه باندې او د 15 اواز لرونکو تورو د اوازونو په اړه باندې موږ او د دې د قانون په اړه باندې په مسلسل ډول باندې بحث کړی دی. اوس راځو د ډبل ای د قانون په اړه باندې یا د دې د ترکیب په اړه باندې بحث لرو. زما هیله دا ده چې تاسو تر پایه زموږ ملتیا وکړي. که څه هم له دې وړاندې به تاسې موږ پر دې باندې بحث وکړي چې ډبل ای هغه مطلب ای چې ده هغه خپله د ای اواز ورکوي، د ای چې الف او لاندې زیر ولري په پښتو کې. نو اوس راځو د ډبل ای په اړه باندې موږ بحث کوو. ډبل ای چې د خپله د ای اواز ورکوي دوستانو، د دې اواز څه ډول دی؟ څو مثالونه یې ما راخیستي دي دلته. تاسو ښه په غور سره راته غوږ شئ تر څو دغه اوازونه ستاسو په ذهن کې پاتې شي، بیا تاسو راته تکرار کړئ. د بیلګې په توګه ګورئ: ډیف، سیټ، ډیف، ډیف، سیټ، نیټ، پیټ، پری، ټری، پیټ، میټ. یو ځل بیا ورته غوږ شئ: ډیف، سیټ، نیټ، پیټ، پری، ټری، پیټ، میټ. ګورئ دوستانو دا لکه هغه د مت په شکل باندې لږ څه کشیږي، لږ څه کشېده غواړي. تاسو یې تکرار کړئ، زه به درته انتظار وکړم. آفرین دوستانو، زه ډاډه یم چې تاسو په ډېر ښه شکل باندې تکرار کړي وي. نو که دا تاسو څو ځله تکرار کړئ، زه ډاډه یم چې تاسو به ډېر څه یعنې ډېر ژر به ستاسو په ذهن کې پاتې شي، ځکه د دې تلفظ ډېر مهم دی. دوستانو راځو لکه وړاندې چې ما تاسو ته یادونه کړې وه چې د هر حروف ځان ته خپل قانون لري او په هر حالت کې په یو حالت کې دی بدلیږي، د ده اواز بدلیږي. که موږ وړاندې د ای په اړه باندې بحث وکړو، اوس رالو او ته. او هم په لومړي سر کې موږ ته د او په اړه باندې بحث کړی چې هغه د ا اواز ورکولی. دلته د ډبل او د او اواز ورکوي. لکه د بیلګې په توګه بوټ، پول، ټول، ووټ، بروم. خو دا 4 لغاته چې دي دا مستثنا دي، لکه پوټ، کوک، بوک، ګوټ. دا پوټ نه ویل کېږي او نه هم کوک، نه هم بوک او نه هم ګوټ، ځکه دا مستثنا دي. دا په همغه خپل عادي حالت کې پاته دي. بوټ، پول، ټول، ووټ، بروم. دوستانو تاسو زما سره تکرار کړئ: بوټ، پول، ټول، ووټ، بروم. او نور خو په همغه عادي شکل باندې ویل کېږي لکه موږ تاسو چې وړاندې ویل: پوټ، کوک، بوک، ګوټ. اوس زه تاسو ته وخت درکوم، تاسو یو ځل راته تکرار کړئ. آفرین دوستانو، زه ډاډه یم چې تاسو ډېر ښه تکرار کړئ او که دا بیا هم د ځان سره تکرار کړئ، دا به ستاسو سره ډېره مرسته وکړي په تلفظ کې او ستاسو ژبه به پر انګلیسي باندې ډېره ښه واوړي او پخه شي. ښه دوستانو، موږ اوس راځو پر یو شمېر نورو اوازونو باندې هم بحث کوو. که څه هم په دې اړه باندې موږ وړاندې څه مسلسل وغږېدلو، خو بیا هم پر دې باندې بحث کوو. ګورئ راځئ، موږ وړاندې ویلي وو چې اس ایچ دا ترکیبي توري دي چې کله دې دواړه سره راځي د شین اواز ورکوي. سی ایچ تاسو خپله پوهېږئ چې هغه د چی اواز ورکوي.
او جی ایچ کله راځي. جی ایچ تاسو پوهېږئ هغه د څه شي اواز ورکوي؟ د غین. جی ایچ د څه شي اواز ورکوي؟ د غین. لکه اوس موږ لیکو افغانستان، غني، غفار او داسې نور. د دې ترڅنګ پی ایچ، که چیرې موږ په پښتو کې په انګلیسي کې په واد لیکو نو موږ به پی ایچ لیکو، لکه فالوده، پالوان، پارلمان. یا دې ته نور خیر خو دا په پښتو کې پارلمان مه راواخلئ، خو دې ته نور هغه څه دي. مثلا په پښتو کې که موږ نومان لیکو په پی باندې چې هغه په پی شروع شوي یا پی راځي، نو هغه به موږ څه کوو؟ د پی پر ځای به پی ایچ کاروو. دا قانون دی د انګلیسي. ډېر اسانه دی. که چیرې تاسو ته راځي یو فالوده ته به پوهېږئ چې دغه لیکې، البته په پښتو کې پهلوان لیکې یا مثلا فضل حق لیکې، نو ته به فضل حق څه ډول لیکې؟ پی ایچ به راکښېږده، پی پر ځای به یې کاروې. ښه، د دې ترڅنګ دوستانو کی ایچ دی دا د خې اواز ورکوي. کی ایچ د خې اواز ورکوي. نو موږ که چیرې لیکنه کوو، مثلا خان لیکو، خلیفه لیکو، خدای داد لیکو، خدای نظر لیکو، نو موږ به څه شي لیکو؟ ګورئ په انګلیسي کې دغه نشته خې. دا څنګه ویل کېږي؟ قان. اوس که خان ته لیکي په انګلیسي کې قان ویل کېږي، قان. انګریزان دې ته قان وایي. مثلا موږ په پښتو کې دغه کوو. او د دې ترڅنګ په انګلیسي کې په پښتو کې موږ تاسې ژ وایو. لکه اوس مثلا موږ لیکو ژرنده، مثلا په پښتو کې دا موږ لیکو. مثلا یا موږ لیکو مثلا ژاولي، په پښتو کې ته لیکي. مثلا دا د څه شي اواز ورکوي؟ د ژ. زید ایچ راځي، دا د ژ اواز ورکوي په اکثره لغاتو کې. نو دا هغه څو نور مثالونه وو. راځو اوس پر څو نورو مثالونو باندې هم بحث کوو. که څه هم د دې په اړه باندې ما نور مسلسل دلته راخیستي دي، خو بیا هم پر دې باندې بحث کوو. دوستانو ګورئ، موږ د ای بي سي د حروفو په اړه باندې په مکمل ډول باندې وړاندې موږ که څه هم بحث کړی، خو ما درته ویلي وو چې د هر قانون توپیر لري. ګورئ، کله چیرې د سی مخته ای آی وای راځي، دا د څه شي اواز ورکوي؟ د سین اواز ورکوي. د سی مخته چې کله د ای آی توري راځي، دا د څه شي اواز ورکوي؟ دا د سین اواز ورکوي، د سین اواز. زه ګورئ دلته تاسو ته بیا هم ښیم، د سی مخته چې د ای آی او د وای توري راسي، د څه شي اواز ورکوي؟ د سین. که کله هم تاسو ته دا جملې راځي، تاسو باید دې ته ډېر دقت وکړئ. زه په دې اړه بیا هم لاندې وروسته مسلسل بحث درته لرم، ایله د ملتیا وکړي. همدغه شان د جي مخته، کله چې د جي مخته ګورئ، کله چې د جیم مخته ای آی وای راځي، دا د څه شي اواز ورکوي؟ د جیم. بیا هم لکه سی چې موږ وړاندې ویلې وه. که تاسو کله هم یو جمله وایاست، دلته ما مثالونه راخیستي دي لاندې، مثالونه یې ما لاندې راخیستي دي. ګورئ، اغا یا حاجي. که ته حاجي لیکې، مثلا په دا شکل باندې لیکل کېږي. دلته څه شي دی؟ حاجي. لاندې وروسته یې راغلې ده، خو وروسته که تاسو وګورئ دا جي وروسته بل ځای چې بیا وګورئ د ګا په اواز ورکوي. خو کله چې له دې وروسته ای راسي، نو دا بیا د څه شي اواز ورکوي؟ د جي. د جیم، البته د جیم. او دا دی حاجي. بیا هم د دې وروسته څه شي ته راغلې ده؟ ای. پیج. پیج موږ تاسو په انګلیسي کې پیج ورکې ته وایي. نو ای راغلې ده. سټیج. سټیج هغه تاسو خپله پېژنئ. انګلیش. انګلیش. او گیم. گیم نه دی، دا جیم دی. جیم. ښه دوستانو، دغسې راځو لکه ما چې وړاندې وویل د سی په اړه باندې، لکه موږ چې وړاندې وویل کله چې د سی مخته ای راسي، نو دا څه شي ویل کېږي؟ سنټر. ګورئ موږ یو مثال راخیستی دی دلته.
کله چې دا ای راسي د سی مخ ته څه شو سنټر دا بل سرټیفیکیټ همداسې نور مثالونه هم تاسې ګورئ. بل موږ وړاندې یادونه وکړه کله چې د ښې مخ ته البته موږ کا اچ راسي دا د څه شي اواز ورکوي دوستانو؟ دا د ښې اواز ورکوي. کا اچ د ښې اواز ورکوي. لکه اوس موږ خان لیکو، خلیفه لیکو، خالد لیکو، خیبر لیکو، خدایداد لیکو، خلیل لیکو. مطلب موږ به څه کوو؟ کا اچ به کاروو. د ښې پر ځای څه شي راځي؟ موږ کاروو کا اچ. لکه ما وړاندې ویل انګریزان دې ته څه شي وایي؟ کلیفه، کان، دوی مطلب همدې ټول همدا لغتونه په همدغه شکل باندې لیدل کېږي، ځکه دوی د مطلب دغه لپاره ښې نه لري. نو دوستانو د ترکیبي تورو په دوام باندې زموږ د 5م درس د نن ورځې لپاره همدومره وو. زه امید لرم چې تاسو به دا درس خوښ شوی او زه ډاډه یم چې ستاسو په درد به وخوري. نو زما هیله دا ده چې تاسو تکرار کړئ، بیا یې وګورئ او د ځان سره یې ولیکئ. تلفظونه د ځان سره تکرار کړئ. ډېر په زړه پورې درس دی او ډېر څه به ترلاسه کړئ. نو د اوس لپاره په همدې ځای اجازه ماته راکړئ. تاسو چې هر چیرې یاست روغ، نیکمرغه او خوشحاله اوسئ. د الله په امان.